अंधेरे में ये उजाला है, दुनिया में सबसे निराला है। अंधेरे में ये उजाला है, दुनिया में सबसे निराला है। हम सबकी ये जान, हम सबकी पहचान, दलेर पाकिस्तान, दलेर पाकिस्तान, असद पाकिस्तान, दलेर पाकिस्तान, असद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हारना नहीं जीतना जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। देवनारी फुटबॉल निजाम पड़ा गई। पाकिस्तान पाकिस्तान। जनाब हुसैन खान दाचराशी अत्तलावत कलामी पादू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ناول تاسو ټول ته په دې ورځ باندې د ازادۍ مبارکي درکوم او دا یو ډېره عظیمه ورځ ده. دا پاکستان ډېر په قربانونو باندې کوم حاصل شوی دی. زموږ میندې خویندې زموږ مشرانو په دې کې د ځانونو قرباني ورکړې ده، د عزتونو قرباني ورکړې ده، د مال قرباني ورکړې ده او د دې قدر هغه خلکو سره دی چې چا د دې لپاره قربانیان ورکړي دي. نن تاسو ګورئ ورشئ په کشمیر کې د ازادۍ د قدر د هغوی نه تپوس وکړئ چې په هلته کې څومره بربریت دی، څومره ظلم دی چې په هغوی باندې اوبه بندې دي، کنځ لګېدلې ده. ټولې دنیا مسلمانان د هغوی تماشه کوي. ډېره د افسوس خبره ده چې دا کوم غټ غټ ملکونه دي، زموږ د میډلي شو، عرب کنټري شو، ډېره د افسوس خبره ده چې د خپل مفادات لپاره هغوی نن د کشمیریانو دا ظلم او بربریت ګوري. موږ مسلمانانو ته ټول پکار دي چې ټول یو موټی شو. زموږ د مسلمانانو ډېر غټ قوت دی، خو ډېر د افسوس خبره ده چې هغوی کې یو ښه لیډر میلاو نه شو چې دا ټول مسلمانان منظم کړي او د دې کشمیر متعلق ټول یو ځای شي، په یونو کې د دې اواز اوچت کړي، په ټوله دنیا کې د دې اواز اوچت کړي او د دې کشمیریانو مدد وکړي او دا کشمیر آزاد کړي. نن د 14 اگست دا تقریب دا هر پاکستانی ته پکار دی چې موږ ډېر شای نشان طریقې سره دا مناو کو په دې چې دا زمونږ د ټولو پاکستانیانو یو قومي فریضه ده. سپیشلی دا 14 اگست چې په دې باندې د انډیا غاصب فوج چې زمونږ په مقبوضه کشمیر زمونږ په وروڼو باندې، زمونږ په خویندو باندې، زمونږ په مشرانو په بچو باندې کوم
د هغې خلاف دی کوم بربریت او د ظلم کومه انتها په هغې باندې کړې ده د دې موږ پرزور مذمت کوو او موږ خپلو په دې موقع باندې موږ خپلو کشمیریانو وروڼو سره اوږه په اوږه ولاړ یو موږ به د هغې اخلاقي پوره سپورټ کوو انشاءالله موږ به د هغې اواز په هر فورم باندې اوچتوو که ضرورت راغی نو انشاءالله هغې سره به اوږه په اوږه د انډیا خلاف جنګیږو او دی به آزادو انشاءالله کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان په دې عید الاضحی باندې چې هغې په کورونو کې نظر بند کړي وو هغې ته یې د مونځ اجازت نه دی ورکړی هغې ته یې د قربانۍ اجازت نه دی ورکړی نو موږ یو ځل بیا د انډیا د ګورمنټ او د هغې د آرمي भरपूर मजम्मत करूँ ढेर पर सख्त अल्फाजों की मुझ मकबल पोज सर अकबल पोज का सलाम पेश करूँ चिपाक पोज चिकनों पदे मल पांदे स तकलीफ रागले दे नुपाक पोज दे मल द सरहदा तो हिफाजत कई मंग पदे मुका पांदे दफल पुलिस ओम चिकम दई खपल शहादतुन और कड़ी दी कम दे मल द अमन द पारे कुर्बानी और कड़ी दी नुमंग दफल पुलिस और दफल पोज سره د خپلو هغه شهیدانو چې د دې ملک دپاره یې قربانۍ ورکړې دي د هغوی نن ستاینه کوو تاسو ټولو حاضرینو ته او د پاکستان ټولو عوامو ته د نننۍ جشن آزادۍ مبارکباد در کوم تاسو له ټولو دې مبارک شي د ټول قوم دې مبارک شي د نن دا یوم آزادي دا یوم یکجهتي کشمیر سره چې کوم دن منسلک تا د نننۍ جشن آزادي چې پاکستان قوم کوم مناوي دا د یوم یکجهتي کشمیر په طور باندې مناويږي دا نننۍ جشن آزادي په پاکستان کې چې څونه سرکاري تقریبات وشو څونه پرایویټ چې کوم تقریبات دي نو دا ټول د یوم یکجهتي کشمیر په حوالې سره نن دا جشن آزادي مناويږي जीतना जानते हैं मुश्किल में भी जीना जानते हैं जो प्यार करे जान वारते हैं नफरत जो करे जान निकालते हैं गुलशन में गुलिस्तान मोती में मर जान दलेर पाकिस्तान दलेर पाकिस्तान दलेर पाकिस्तान दलेर पाकिस्तान दलेर पाकिस्तान दुनिया में ना तेरी मिसाल है तेरी फौज पे हम सबको नाज है दुनिया में ना तेरी मिसाल है तेरी फौज पे हम सबको नाज है तू ही कल था और तू ही आज है और कल पर भी तेरा ही राज है इकबाल की ताबीर कायद का फरमान दलेर पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا نن چې کوم ورځ ټاکل شوې ده یا دا کوم پروګرامونه کیږي د جشن آزادۍ پروګرامونه کیږي په پاکستان کې دا ورځ چې په دې ورځ باندې مونږه د انګریزي سامراج نه الله تعالی آزاد کړیو او نن مونږ په خپل پاکستان کې په خپل وطن کې چې کوم دنو هر کار ډیوټي نوکری هر څه چې کوم دنو مونږ آزاد کو دا مونږ الله تعالی ډېر فضل کړی دی مونږ په کار چې دې ورځ قدر وکړو او دا جشن مونږ بار بار منو د ټول ناول خو زه خپل ټولو پاکستانیانو وروڼو ته د 14 اګست مبارکي ورکوم او د سره سره چې کشمیر کم په کشمیریانو باندې کم انډیا د طرف نه ظلم او جبر شروع دی د دې زه भरपूर مذمت کوم ډېر په سختۍ سره مذمت کوم دا یو متنازعه علاقه ده نو موږ غواړو دا چې په دې کې د دې یو آزاد حیثیت تسلیم کړی شي او چې په دې دا کم ظلم او جبر شروع دی نو دا د پوری طور ختم کړی شي عالمی دنیا د دې نوټس والی او دای باندې چې دا کم ظلم شروع دی نو د دې پوری طور دا ختم کړی شي